موږ هیڅ د جرنیل، هیڅ د یو بدماش، هیڅ د یو نړیوال استعماري قوت دا حربې قطعا هم نه منو. دا موږ په دې خپلو سرونو باندې ثابته کړې هم ده او موږ یې نوره ثابتوم. هغه ورځ نه ده لرې چې د دې جرنیلانو به ګریوان وي او د دې ولسونو به لاس وي، د دې تنظیم به لاس وي. که یو څوک په دې فکر باندې دی چې د پاکستان اسټبلیشمنټ ISI پوځي جرنیلان دا په پښتنو ته حقوق ورکړي، دا د دوی خامخیالي ده. شپږ اویا کاله کېږي موږ په دې قانون کې دننه د دې ریاست سره ژوند تېر کړی ده. شپږ اویا کاله کېږي د دې ریاست سره موږ د دوی په عین کې ژوند تېر کړی ده. دی و دې قانون ته دومره نه ده ماتېښته لکه دا پښتانه سي ماتېږي. دی و خپل عین ته دومره نه ده ماتېښته لکه دا پښتانه سي ماتېږي. دی د هرې ورځې پر بنیاد دا پښتانه وزنې پښتانه هېڅ نه ورکوي. آیا د پښتنو ژوند د انسانانو ژوند ده؟ آیا د پښتنو سره چې کوم چلند کېږي دا د انسانانو سره کېږي؟ دا چلند په نړیواله سطح باندې دا حیوانانو سره هم نه کېږي. دا ستا قامي اقدار دلته نه دي تسلیم سوي، ستا انساني اقدار دلته نه دي تسلیم سوي. ته یوازې د جنګ خاشاک یې او هغه جنګ به دی د نړیوالو قوتونو پر سر باندې ډالر اخلي، ستا وینه به پکې تویېږي، ستا پر وطن به جنګ وي، ته به پکې وژل کېږي او له تا څه به بیا دا پوښتنه کېږي، تا به راګرځول کېږي او تا ته به دا ویل کېږي چې ته ترهګر هم یې، ته دهشتګرد هم یې، یعنې تا به نفسیاتي تور هم وایي، جسماني تور به دې هم وایي او دغه ټول حقوق به یې دسې اخیستي وي. په دا رقم ته صورتحال کې، په دا رقم ته حالاتو کې موږ د مزاحمتي مبارزې څخه علاوه بل یوه لاره نه لرو. او ملګرو یقینا که د قربانۍ تاریخ وګورو د دې اعزاز یوازې پښتنو ته حاصل ده چې هغه تاریخ که په دې خاوره باندې څومره هم زورور قوتونه راغلي دي، څومره هم بدماشان راغلي دي، څومره هم غله راغلي دي، خو د هغوی په مخ کې یوازې پښتانه درېدلي دي، د سر پروا یې نه ده کړې، خو هغه غله هغه بدماشان یې له خپله وطنه پسې اخیستي دي. ګیلمن وزیر یقینا څه د ذاتي ګټو پر بنیاد باندې سرښندنه نه ده کړې، بلکې د قامي ګټو پر بنیاد باندې د خپل سر پروا هم نه وکړه او هغه اذیتونه چې ده ته په جیل کې ورکول سو د هغه پروا هم نه وکړه، بلکې د دې قام د وفادارۍ چې کوم سوګند اخیستی و تر آخره ساعته دی وفاداره پاته سو. دا پښتانه سرونه یقینا د قربانۍ دپاره پیدا سوي دي، هغه قربانۍ چې د دې خاورې په بدل د دې وطن د ازادۍ دپاره وي، د دې استعماري قوتونو څخه د ژغورنې پر بنیاد باندې وي. ګیلمن هم په هغه بدل کې خپل سر ورکړ. ګیلمن څه د ذات مسله نه وه راخیستې او دا ګیلمن د ملي هدف او د ملي فکر هغه سمبول و چې د ده په شهادت باندې په ټول ملت کې یو د احساس ډک هغه اظهار وسو چې د کوم اظهار پر بنیاد باندې موږ کامل دعوه لرو، هغه ګیلمن پر خپل شهادت باندې ثابته کړه. همداسې د دې تحریک چې څومره هم شهیدان دي یا په عملي توګه باندې لګیا دي، زما فکر دا ده چې دا به د قامي مفاداتو دپاره
د خپل سر پروا نه وکړي او نه دې ته راوتلي دي چې دوی به سر پکې ساتي، دوی به کور پکې ساتي، دوی به ذات پکې ساتي. که چیرې تاسو وګورئ په تېر 15-16 کاله کې د دې تحریک چې څومره هم مشرتابه ده، څومره هم مشران دي او ورسره چې څومره هم کارکنان دي، هغوی سرونه نه دي ساتلي. هغوی د خپل وجود په زحمتونو باندې، په منډو ترنډو باندې، په جیلونو باندې، د سر په ورکولو باندې 16 کاله مبارزه کړې ده. هدف و مقاصد د دې کام د دې وطن خپلواکي ده. خپلواکي موږ ته څه پنجابی استعمار یا نړیوال چې کوم استعماري قوتونه دي دا څه موږ ته په خیرات کې نه راکوي. یقینا قرباني غواړي، شعوري منډه غواړي، فکري منډه غواړي. دې ته به دا ولسونه تیارېږي که یو سړی دا احساس لري چې زه په 21مه صدۍ کې کوم ژوند کوم. آیا د پښتنو ژوند د انسانانو ژوند ده؟ آیا د پښتنو سره چې کوم چلند کیږي دا د انسانانو سره کیږي؟ دا چلند په نړیواله سطح باندې دا حیوانانو سره هم نه کیږي. دا ستا قامي اقدار دلته نه دي تسلیم سوي، ستا انساني اقدار دلته نه دي تسلیم سوي. ته یوازې د جنګ خاشاک او هغه جنګ به دی د نړیواله قوتونو پر سر باندې ډالر اخلي، ستا وینه به پکې تویږي، ستا پر وطن به جنګ وي، ته به پکې وژل کېږي او له تا څخه به بیا دا پوښتنه کېږي، تا به راګرځول کېږي او تا ته به دا ویل کېږي چې ته ترهګر هم یې، ته دهشتګرد هم یې. یعنې تا به نفسیاتي تور هم وایي، جسماني تور به دې هم وایي او دغه ټول حقوق به یې دسې اخیستي وي. په دا رقم ته صورتحال کې، په دا رقم ته حالاتو کې موږ د مزاحمتي مبارزې څخه علاوه بل یوه لاره نه لرو. که یو څوک په دې فکر باندې دی چې د پاکستان اسټبلیشمنټ ISI پوځي جرنیلان دا په پښتنو ته حقوق ورکړي، دا د دوی خامخیالي ده. 16 کاله کېږي موږ په دې قانون کې دننه د دې ریاست سره ژوند تېر کړی ده. 16 کاله کېږي د دې ریاست سره موږ د دوی په عین کې ژوند تېر کړی ده. دی و دې قانون ته دومره نه ده ماتېښته لکه دا پښتانه سي ماتېده. دی و خپل عین ته دومره نه ده ماتېښته لکه دا پښتانه سي ماتېده. دی د هرې ورځې پر بنیاد دا پښتانه وزنې پښتانه هېڅ نه ورته وایي. آیا نو د دې په بدل کې دی ولې په دې 16 کاله کې تا ته امن نه درکوي، تا ته ښه صحت نه درکوي، تا ته ژوند ولې نه درکوي؟ ځکه چې دی دا غواړي نه. که ته هر څومره ورته وفاداره سې، که ته هر څومره د عین په ځان باندې ومنې، په خپله ټولنه یې ومنې، د ده قانون ومنې، خو دی به هېڅکله هم تا ونه مني د افغان په صفت، د پښتون په صفت. ځکه چې کله هم دی تا ومني بیا به له ده څخه د نړیوالو قوتونو ډالر بند سي. جرنیلان به بیا عیش و عشرات په څه شي باندې کوي؟ دی به په بار کې جزیرې په څه شي باندې اخلي؟ خو ستا د وینو د تویولو په بدل کې چې دی کوم کار کوي په هغه باندې بیا دی اخلي. نو دی قطعا هم نه امن خوښوي، نه امن درکوي، بلکې دی تا د جنګ خاشاک جوړوي، د نړیوالو قوتونو د مفاداتو دپاره دې وزني او د نړیوالو قوتونو د جنګونو دپاره دې وزني او مختلف نړیوالې جګړې ستا وختې ته راوړي. بیا به جرنیل صاحب پکې آباد وي، جرنیل صاحب به کور پکې آباد وي، بچیان به پکې آباد وي او باقاعده به په دوبۍ کې د خپلو بچیانو شاپینګ هم ستاسو په وینو باندې کوي. موږ هیڅ د جرنیل، هیڅ د یو بدماش، هیڅ د یو نړیوال استعماري قوت دا حربې قطعا هم نه منو. دا موږ په دې خپلو سرونو باندې ثابته کړې هم ده او موږ یې نوره ثابتوم. هغه ورځ نه ده لري چې د دې جرنیلانو به ګریوان وي او د دې ولسونو به لاس وي، د دې تنظیم به لاس وي. موږ یقینا په تېرو 16 کالو کې
په دې ولسونو کې ډېر غټ شعور راغلی ده هغوی نن دا پېژني چې دا د چا جګړه ده په دې کې څوک ښکیل دي په دې کې څوک وژل کېږي دا د ولسونه په خبر دي ملګرو تاسو فکر وکړئ زموږ مشرتابه و دوی ته دا خبرې په وار وار کړي دي که اسلامي قوانین منې راسه په اسلامي قوانینو را سره کښېنه که ستا دغه د پاکستان آئین منې راسه په دې را سره کښېنه که ته بیا یوه جرګه منې راسه په دې را سره کښېنه آیا دا دوی ومنله دا دې ته دوی تیار دي نه دي تیار ځکه بدماش دې اصولو ته نه تیارېږي بدماش یوازې د دې مظلوم قوم هغه چپلاخه غواړي چې بیا تل په یاد وي او دا خاوره پرېږدي بدماشان سیدنا د دنیا یو اصول نه مني بدماشان یوازې ذاتي ګټې مني موږ د بدماشانو دا ذاتي ګټې د دې ولسونو په توسط باندې انشاءالله یوه ورځ ورختموو یوه ورځ به دا د دې بدماشانو لاسونه تر شا ورتړو بیا به په دې وطن کې دا رقم ته پردۍ جګړې نه وي په دې وطن کې به د پنجاب د بادارانو د اشرفیه جګړې به نه وي دلته به امن وي خپلواکي به وي سوکالي به وي په آخر کې یو ور بیا له تاسو څخه یو جهان مننه کوو یقینا په افغانیت باندې هغه پوهي سرونه د افغانیت سره اشنا سرونه هغه تاسو یاست تاسو په افغانیت باندې یقینا هغه افغانیت احساس کړی ده او د افغانیت پر بنیاد راوتلي یاست ډېره مننه کور مو